ملګرو زه یم تاج شینواري په تاج شینواري افیشل چینل او پیج کې درته هرکلی وایم. ملګرو دا یو ویډیو وه چې ما زه تاسو سره شیر کړم. دا یو ماشومه ده چې ډېر ښایسته کلام یې ویلی دی او دا نه ګانه ده او نه نعت دی. دا یو کلام دی چې یو ماشوم یې ویلی دی او نن سبا زموږ تاسو دا پښتانه چې کوم دي که هغه په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي زیاتره دا اسلامي ملکونه دي په دې کې ډېر استعمالېږي دا ویډیو. دا چې کوم دی یو کس چې کوم دی دا بیکګراونډ ورسره لګولی دی دا میوزیک یې ورسره لګولی دی دا یو کلام دی. نو موږ تاسو انویسټیګیشن نه کړو موږ تاسو معلومات نه کړو چې دا ویډیو ده دا ګانه ده او که دا نعت دی او که دا کلام دی که دا څه دي به دې ته نه ګورو بس چې ساز ووینو موږ په خپل جذبه کې راشو موږ ته بیا دا پته نه لګي چې دا موږ ویډیو چې کوم دی دا موږ لګولی ده دا کلام دی که دا نعت دی او که دا څه دي. ملګرو تاسو ته سره ما دا ویډیو ځکه شیر کړه چې نن سبا په چې کوم دی د ویډیو استعمال ډېر زیات ده په سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې په هر شي کې چلېږي خو دې معلومات چا نه دي کړي چې دا څه دي او دا څه نه دي. دا یو ماشوم و چې په جنت په خوب کې ډېر زیات لیدو نو خپل پلار نه یې پوښتنه وکړه چې ما ته جنت په باره کې ما ته ووایه چې په جنت کې څه دي زه ډېر زیات په خوبونو کې وینم. نو پلار چې کوم دی خپل جوابونه ورله ورکړل نو دا ګانه نه ده ملګرو او دا نن سبا په اجراګانو کې او په چم ګاونډ چې کوم ودونه دي په هغو کې ډېر استعمالېږي. ملګرو موږ ډېره بدبختي دا ده چې موږ یو شي معلومات نه کړو چې دا څه دي او څه نه دي خو بس خالي چې بس ډنګ وي پکې بس بیا موږ د ټینګې والا نه یو. نو دا ویډیو ما تاسو سره شیر ځکه په دې خاطر کې چې مخکې ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. تاسو وګورئ دا دې سره په عربۍ کې هم لیکلي دي په اردو کې هم ورسره لیکلي دي. نو تاسو دا په اردو څوک پوهېږي لاندې په اردو کې لیکلي دي په عربۍ څوک پوهېږي لاندې په عربۍ کې لیکلي دي. نو دا نه څه ګانه ده او نه نعت دی دا یو کلام دی یو ماشومه ده. زه د ماشوم تصویر زه تاسو سره په سکرین باندې راولم. دا ماشوم دا دی ویلی و نو د خپل پلار نه یې پکې تپوسونه کړي وو چې ته ما ته په جنت باره کې وښایه چې جنت په باره چې په جنت کې څه دي ما ته دومره خالي وایي دا یو کلام دی. نو پلار چې کوم دی خپل جوابونه له په همدې کلام کې ورکړي دي خو دا یو غټه بدبختي چې کومه ده د هغه کس ته د غټ ګنهګار هغه دی اول چې چا دا بیکګراونډ میوزیک ورسره لګولی دی دا میوزیک ورسره لګولی دی خو موږ ته څه پته لګي دا نور خلکو ته مثال په کور کې چاته دا پته نه لګي دا معلومات موږ نه دي کړي چې دا مثال ګانه ده دا چې کوم دی نعت دی که دا کلام دی موږ دا معلومات خالي نه دی کړی. خو په هر ځای کې چې کوم دی د دې ویډیو استعمال ډېر زیات دی په هر ځای کې چې کوم دی دا ویډیو چلېږي. ملګرو تاج شینواري په افیشل چینل او پیج کې درته بیا هم هرکلی وایم. ملګرو دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د ویډیو کتو ډېره مننه د پاک الله سپارم.